د کابل امنیه قمندانۍ 15مې امنیتي حوزې پولیسو 4 تنه د غلاو په تور نیولي دي. د یادې حوزې جنایي جرمونو پر وړاندې مبارزې مدیر مولوي مجیب الله وایي امنیتي پولیسو د دغه حوزې اړوند ساحه کې 4 کسان په داسې حال کې نیولي دي چې بېلابېلې غلاوې یې کولې. لاهبان تقریبا دوی 2 موټره درلودل چې یو سپین ماریکس و یو بل د وړکی نوی موټر و. نو دوی به بس چې راغلل چار دکان ته به برابر سول دغه دکانه به غلا کول. موږ ساحه کې دکان نه غلا کړی و د موبایل نو دکان بس موږ چې دیپ سکار شروع کړ د دوی کوم یو کس ونیو هغه نم چې تحقیقات وکړل نو هغه بیا موږ ته نور ملګري راوښودل هغه مو ونیول. بیا دوی چې کوم غلاوې کړي هغه اسباب موږ چې دوی په مختلفو ساحو د کابل ولایت کې دوی غلاوې کړي او مختلفو نوع اجناس دوی پټ کړي ول هغه ټول راجمع کړل. یادو تورنو کسانو چې د لومړنیو څېړنو پر مهال خپل جرمونه منلي وایي له بېلابېلو ځایونو به په ګروپي ډول توکي غلا کول چې په پایله کې د مجاهدینو لخوا ونیول شول. بار من همراه عیسی رفتم به دزدی که بار اولش فروشگاه وطن بود، بار دومش رضوان مارکت بود و بار سومش قصابی بود و بار چهارمش بغل قصابی سوپرمارکت و یک دانه حمام. عیسی با یک موتر مارکس پشت ما می آمد که بریم و دزدی. بعد مجاهدین حوزه 15 ما را دستگیر کرد. یک 23 گلن مبلین از پیش دوزا خریدیم دیگه مجاهدین حوزه 15 آمد مرا گرفت. ما صرف مبلینا را فهمیدیم دوزی بود تا سرعبی فروختیم. دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې مخکې هم د کابل امنیه قمندانۍ 14مې حوزې پولیسو لخوا 6 تنه د غلاو په تور نیول شوي وو. په دغو نږدې ورځو کې 6 تنه غله ونیول. 3 تنه هغه غله دي چې کورو ته وړي او دوی د خلکو طلا پیسې او سرقت د کورونو کوي. د خپل په جرم باندې اعتراف کوي او مسروقه مال دوی نه پیدا کیږي. 3 نفر بودیم در خانه خود انداختیم پیسه و چیزاش طلاش گرفتیم. بعد از 3 ساعت بعد مجاهدین آمد گرفت. نام سایل است در خانه خود انداختیم چوری پیسه‌اش گرفتیم 3 ساعت بعد مجاهدین گرفت. دا لومړی ځل نه دی چې د کابل امنیه قمندانۍ لخوا 4 کسیز بانډ نیول کیږي بلکې له دې مخکې هم د مخدره توکو د پیر او پلور بلاک میل بېلابېلو غلاو او جنایي جرمونو په تورې مجرمین نیولي او د قانون منګولو ته سپارلي دي.